د کلچر او رواج او د دې مطابق باید سړی مخته لاړ شي. خدای مو سلامت لره. نو بس څه وکړو، مونږ د دې منطقې د دې سیمې د دې غرونو د دې تیږو خلک یو که نه، خو بس قسمتونه پکې نشته دلته. نو دغه ځایونه دي، نو دا خوندور مازدیګری شي، بیا دغسې طبیعت شي، او دغسې له کورونو هم دوږي خیږي او ډوډۍ پخیږي، دیګونه کیږي، مازدیګری دی نو. او وزې هم را روانې دي له غرونو نه، رمې را روانې دي. ستړي مه شئ دوستانو، هیله ده ښه به وئ، جوړ به وئ، صحت مو ښه وي. زمونږ له کلي نه پاس راختلی یم، دا زه چې اوس ولاړ یم دې ځای نه به پخوا زنګونه کېدل، موبایل دستګاه به کار کوو. دا ځنغوزي ونه ده، او وینئ تاسو ځنغوزي پکې که نه یې وینئ، زه به یې در وښیم. خیر دا وینئ، دا تیغوټې ورته وایي ښه. نو دغه وینې دا شنې شنې غټې غټې نږدې راسره نشته، که نه یو به مې درته نیولې وه، خو اوس دلته خطرناک غرم دی، او نه پوهېږم دلته به نږدې چیرې وي که نه، نږدې نشته. هلته سر کې وینې، سر کې به یې تاسو وینئ، خو نږدې نشته، که نږدې به مې در باندې کتلې وه. نو راځئ لږ به دې خوا ته مزل وکړو چې څنګه ده. ښه ایما نه کورونه ډېر لاندې پاتې شوي دوستانو، زه راختلی یم ډېر لوړ ځای ته، او پاس زه لمونځ هم کوم، او تاسو ته به دغه شیان هم در ښیم، ځکه چې تاسو به دغه شیانو ته ډېره تلوسه لرئ که نه. زه خو ډېر وخت وروسته راغلی یم. دا لاندې کورونه دي، وینې دا کلی دی، زموږ کلی دی، شاوخوا یې غرونه دي، ډېر ښایسته طبیعت دی. لمر سترګه هم په ډوبېدو ده، وینې لمر سترګه هم ډوبېږي، مازدیګری دی. څنګه پخوانۍ ټپه ووایي، مازدیګری دی او سترګې مه توروه. نو نن لکه چې ما نه هم تورې شوي دي، ځکه مجبوریت و نه کېدله. د کلچر او رواج او د دې مطابق باید سړی مخته لاړ شي. خدای مو سلامت لره. نو بس څه وکړو، مونږ د دې منطقې د دې سیمې د دې غرونو د دې تیږو خلک یو که نه، خو بس قسمتونه پکې نشته دلته، او مونږ پکې نه یو. خدای مو دې دا وطن را جوړ کړي، خدای مو دا ښکلاوې همدغسې بافایان او نه ختمېدونکي لري، چې مونږ پکې خوندونه واخلو، دغسې پکې ګرځو را ګرځو. نو دغه ښکلاګانې خو به طبعا ستاسو خوښېږي. نو او دا زمونږ کلی دی، نو لمر سترګه هم په ډوبېدو ده. دلته یوه ښه خبره دا ده، چې جالبه خبره دا ده، چې د دې ونو یا د ځنغوزیو یو ځانګړنه دا ده، چې د کال لپاره هم معلومیږي چې په دې کې آیا د کال لپاره هم ډکې دي او که نه. یعنې اوس چې خلک وشکوي، نو د کال لپاره هم معلومیږي. نو د دې ځای د خلکو په وینا چې کال لپاره هم ډېر زیات هغه دي غوټې یا ځنغوزي، دا ډېر دي پکې که نه. زه به پاس ځای ته هم خیږم، او ویډیوګانې به هم کوو، او ښایستونه به هم ګورو. نه پوهېږم کیفیت به مې څنګه وي د کیمرې، ځکه زمونږ دغه سفر ډېر یو ناڅاپي و. نو له همدې امله باید تاسو ما وزغمئ. او پخواني ځایونه دي، پخواني په دې کې په ماشومتوب کې زه ګرځېدلی یم. دا نو د ماشومتوب خاطرې دي، هر یو ځای سره تړلي دي، نو ځکه سړی پکې خوند هم اخلي، ځکه سړی پکې هر ځای ورته جالب خوندور وي. دې ځای نه لاندې نو تاسې ګورئ چې کورونه هم شته، خو زه درته هغه نه ښیم، ځکه که راباندې پام شو بیا به وایي چې ته څه رقم ویډیوګانې کوې. نو زه دا ویډیوګانې تاسو ته په داسې یوه ساحه کې کوم چې یوازې ښایستونه در باندې ووینم. لاندې ځایونه خو مې در وښول چې لاندې کلی دی، کورونه دي، زه هم ستړی یم، خورا ډېر مزل مې را وکړ، او دغه دی. هلته ماشومان دریا وایي، ښه سندرې وایي، زمزمې کوي. ممکن تاسو به یې غږ اورئ، وینم یې نه، خو نه پوهېږم کوم ځای کې دي، خو غږ یې ډېر راځي، ډېر خوندور غږ یې راځي. هسې وزې هم شته، دا وینې مخامخ رمه ده، او ماشومان پسې روان دي.
دې غرونو کې دې ځایونو د دې اوف ای خدایه ستړی شوم. دغه دې وزې او دا ماشومان، دغه دې لاندې کورونه زموږ د کلي. وطن ښکلی دی او هر ځای د لیدو دی. خدای وکړه چې دا خلک یې ارام ژوند ولري، ښه ژوند ولري. زه د لوړې غروب په څوکه باندې ناست یم، څه مې ویډیوګانې در باندې وکتلې، نو خدای وکړه چې دغه خلک به هم یو ښه ژوند ولري، تجارت ولري، د خلکو اقتصاد ښه اوسېږي، وطن مو طبیعي ښکلا به یقینا لري. او نو ښه د بهترین د چکر ځای دی. ښه زه بار بار تاسو ته یادونه کوم او وایم چې تاسو دې ولسوالۍ ته راشئ او خوندونه واخلئ. نو ځکه دا ولسوالۍ په کتلو باندې ارزي، په لیدلو ارزي، او د دې ولسوالۍ هر ځای د لیدلو دی. که پورته غره ته لاړ شئ دوستانو، هغلته بیا ډېرې ښکلاوې دي. ښه هلته بیا ځنګلات دي که نه، د ونو د ورته لمنځه وایي که نه، چرنګه ورته وایي، اوبښته ورته وایي، ځنغوزي دي، او د هغو لاندې بیا چمنونه دي، ډېر ښایستونه دي. ښه دغسې دی. دلته به مونږ پخوا راتلو او د دې ځای نه موبایل کار کوي او لاندې ځایونه هم کار کوي، درته مې مخکې وښودل. او دغه ځایونو کې پخوا چې کله موبایل شبکې انتنونه نه وو، نو دې ځای نه به خلکو زنګونه وهل که نه، یو ځای نه یو سیمې ته، مثلا نورو هېوادونو ته، ښارونو ته. نو دغه ځایونه دي. نو دا خوندور مازدیګری شي، بیا دغسې طبیعت شي، او دغسې له کورونو هم دوږي خېږي او ډوډۍ پخېږي، دیګونه کېږي، مازدیګری دی. نو او وزې هم را روانې دي له غرونو نه، رمې را روانې دي، خلک را روان دي، هغه چې دوی کارونه کړي دي. دغه ماشومان لاندې ماشومان دي. دغه دي دوستانو ملګرو.